السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حسان زلمی یم. دا د ایمان یوټیوب چینل دی. د نن او پرون خپرونه ښه راغلاست. هیله ده د ژوند په ټولو چارو کې به بریالي یاست. مننه. افغانستان د امپراتورو د امپریالیستیکو غرایزو قرباني، د زور ازمایینې ډګر او ځپل سوی هیواد دی. د استقلال خوښونکي او مظلوم ملت کور، داسې ملت چې د ازادۍ په ارزښت پوهیږي او پرې هیڅ راز سودا نه کوي. سوله خوښ اولس، خو داسې سوله چې د استقلال په قیمت نه وي، د عقیدوي او ټولنیزو انحرافونو په قیمت نه وي. سوله چې ټولو ته منلې او تل پاته وي، د ازادۍ د جګړې رڼه ثمره. د نن او پرون په دې خپرونه کې مو د اسلامي امارت د واک پر وخت د خارجه چارو د وزیر محترم مولوي عبدالوکیل متوکل صاحب سره د سولې د سیاق او سباق پر موضوع څیړنیز بحث کړی دی. له هر څه وړاندې د ایمان یوټیوب چینل ټیم په اختصاصي ډول له دروند او ښاغلي میلمه څخه د زړه له تله مننه کوي چې د خورا ډیرو مصروفیتونو سره یې زموږ سوالونو ته ځوابونه وویل او وخت یې راکړ. محترم اخونزاده صاحب، د نن او پرون د خپرونې ته مو ښه راغلاست کوم او یو ځل بیا مننه کوم چې له خپلو خورا ډیرو مصروفیتونو باوجود مو موږ ته وخت راکړ. وعلیکم السلام ورحمت الله. خیر یوسه، تشکر. محترم اخونزاده صاحب، بعضی خلک وایي چې افغانستان د اسلامي امارت د مشرتابه د کم سیاسي بصیرت او د اسامه بن لادن امریکا ته د نه سپارلو د عواقبو نه درک اشغال کړ. دوی وایي چې د اشغال اصلي لاملین خپله طالبانو. دغو تبلیغاتو ته په جواب کې څه وایاست؟ هغه وخت هم امریکا د بهرنجوي غونډې د اسلامي امارت سره په لار سم نه تلي، ځکه امارت پیشنهادونه ورته وکړه د مسلې د حل لپاره، خو دوی هغه پیشنهادونه یو هم نه ومنل. بهانه یې کول چې موږ تاسې په رسمیت نه پېژنو. نو اوس هم د امارت سره دوی خبرې کوي او په رسمیت یې نه پېژني. نو بیا معاهده ولې وکړه؟ خو دا معامله په هغه وخت کې چې دی فقط د زور اعمال کاوه. تاسو واشنګټن ته د خبرو میز ته د امریکا د بللو لپاره یو هیئت لیږلی و. هغوی ولې ونه توانېدل تر څو امریکا خبرو ته قانع کړي؟ هغه وخت د افغانستان هیئت ضمن د دې لپاره هم و چې هلته د افغانانو سره وویني، مشورې واخلي او قیمت یې راوبولي. خو همیشه په دا راز مسایلو کې د تفاهم د دواړو خواو ضرورت وي. د دواړو خواو د ارادې پورې هم تعلق لري، یوازې د یوې خوا د هیئت په تکړتوب پورې اړه نه لري. پر افغانستان د امریکا د یرغل اصلي انګیزه څه وه او آیا تاسو هغه وخت درک کړې وه؟ د امریکا برید یا د امریکا د برید چټکېدل ظاهراً د نیویارک د پیښې سره دغه لوی برید سره تړاو ورکول شو او د دې د اظهاراتو ګواښونو سره دغسې یو شی انتزاع کېدی. د 11 سپټمبر د پیښو په اړوند مو تحلیل څه دی؟ په امریکا کې داسې بریدونه اسان نه دي، خو د امریکا سره د مخالفت په ژوروالي باندې سړی پوهېږي چې امریکا په جهان کې د خپلو غلطو سیاستونو په نتیجه کې خلک دې ته هڅولي چې هغوی داسې پیچلي بریدونه هم وکړي، یعنې داسې بریدونه چې په هغه کې د هغوی خپل ژوند هم د منځه ولاړ شي ترسره کړي. د امریکا د ممکنه یرغل پر وړاندې د طالب مشرانو خصوصا د امیر المؤمنین رحمه الله غبرګون څه و؟ خصوصا اخري پیغام یې څه و؟ د امیر المؤمنین مرحوم موقف خو واضح و، او خو
په ښکاره دا ویل چې امریکا باید د برید غلطي ونه کړي. که هغوی دا کار وکړي، افغانان خو مجبور دي د خپل هېواد د دفاع لپاره لاس په کار شي. د ازادۍ وروسته ولې په کابل کې پاتې سواست د نورو طالب مشرانو په توپیر؟ د زندان څخه وروسته زه او د تجارت وزیر حاجي مولانا صاحب او پخوانی سفیر ضعیف صاحب ځکه دلته اوسېدو چې یو قسم اجباري حالت و، اجباري اقامت و. بیا د څه وخت په تېرېدو باندې چې موږ د څه علمي خدمتونو په مصروفیت بوخت شو، بیا موږ خپله هم دا په ګټه وبلل د هېواد چې باید دلته واوسېږو، دلته مو خیر رسېدی. د دوحې تړون په اړه ستاسو خپل تحلیل څه دی؟ د دوحې تړون امید دی چې عملي هم شي، په ګټه یې بولو د افغانستان انشاءالله. آیا د اسلامي امارت د مشرانو سره اړیکې لرئ؟ په کومه کچه او کیفیت دي؟ اړیکې مو د امکان تر حده پورې د متقابل احترام څخه ډکې او غیر رسمي دي. ډېره پوښتنه چې نن سبا مطرح کېږي او خلک په خپلو کې بحثونه ورباندې کوي دا ده چې آیا امریکا خپلې کړي ژمنې ته په اصطلاح ژمنه ده، معاهده یې چې کومه کړې ده ژمنه ده ورته؟ لا خو څه وخت شته د امریکا د معاهدې د پلي کولو لپاره. امید دی چې هر څه سم مخته ولاړ شي او یو قسم مجبوریت هم دی د امریکې چې باید دوی کړي ژمنې ته پابند پاتې شي. د بین الافغاني مذاکراتو طرفونه مشخصا څوک دي؟ څوک مشخصا ګڼلای شو یا بللای شو؟ ښکاره خبره ده چې د افغانستان اسلامي امارت او د امریکا تر حمایت لاندې د حکومت بېلابېل اړخونه، پخواني د طالبانو مخالفین وو او که نور قوتونو اشخاص. تاسو اسلامي امارت د ګوند په صفت پیژنئ که د نظام په صفت؟ اسلامي امارت د ګوند په صفت باندې نه، بلکې د نظام په شکل تر اوسه پورې راز مهمې ادارات لري او تعامل هم د یو حکومت په شکل ترسره کړی. د بین الافغاني مذاکراتو بهترینه ایجنډا څه کېدلی شي؟ د افغانستان د ګټو په خاطر باید دواړه خواوې واقع بین واوسېږي او تسامح وکړي، خپلو ګټې د بل تر ګټو مهمې وبولي، زیات د خپل ولس وو، خپلو روایاتو، خپلو معتقداتو، خپلو ګټو ته ژمن پاتې شي. د سولې په اړوند د کابل د ادارې مسؤلیت او دریځ چې افغانانو په خورا اکثریت پرې شکونه ښودلي دي، په اړوند ستاسو تحلیل څه دی؟ د کابل چارواکي هم باید د وخت او شرایطو په نظر کې نیولو سره حساسیتونو درک کړي، په ځای د دې چې په خپل منځ کې په ناندریو باندې مصروف وي، وخت ضایع نه کړي او د قضیې مناسب حل ته بیړه وکړي. د کابل اداره ولې په ټول توان هڅه کوي ترڅو رسمیت پیدا کړي؟ زما په اند په اوسني وخت کې ډېره مهمه دا ده چې له ولس څخه خپل رسمیت موږ واخلو او دا رسمیت د سولې په ټینګښت کې، د سولې په تحقق کې ښه ترلاسه کېدای شي. د اسلامي امارت روانه ډیپلوماسي څه ډول ارزوئ او کومو برخو ته یې متوجه کوئ؟ محدودیتونو ته په پام اوس هم ډېره ښه ده،
خو د ولسي خلکو زیاتره د پوهانو د وړ شخصیتونو مشاورت زیات د توجه وړ دی. د طالبانو د تیر او اوس توپیر په څه کې دی؟ ظاهره خبره ده چې پختګي و د وخت تېرېدلو تجارب انسان و ښه کېدلو بهتر کېدلو ته هڅوي او دا شی محسوس دی د دې کبره. که په آخر کې لطف وکړئ د خپل والد صاحب محترم یو شعر راته ډالۍ کړئ نو به مو د هغه رحمه الله یادونه هم کړې وي. د شهید علامه بریالي صاحب هغه بیت په کاپي وی چې وایي که په دې تعلیم کامیاب سوی بریالیه، که په دې تعلیم کامیاب سوی بریالیه، بریالی در ښایي. نو الله دې وکړي چې په افغانستان کې آینده د شعار په نسبت باندې زیات توجه عمل ته وشي، د سرلوړي آرام او مستقل افغانستان په هیله. مننه محترم اخندزاده صاحب چې موږ ته مو وخت راکړ او په بحث کې مو برخه را سره واخیستل. د ایمان یوټیوب چینل درنو لیدونکو، د نن او پرون په دې خپرونه کې مو د سولې او روانو جریاناتو په اړوند د اسلامي امارت د واک پر مهال د بهرنیو چارو د وزارت د چارسمبالي محترم مولوي عبدالوکیل متوکل صاحب سره ځانګړې مرکه درلودل. مننه چې در دې دمه مو ملوست. تر بلې خپرونې مو زه حسان زلمی پر الله سپارم. ښه ژوند ولرئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.